عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ دا یو جلیل القدر صحابی دی روم تا یو جہاد لتلیو دا حضرت عمر فاروق په زمانہ کې د روم یو لوی بادشاہ هرقل نومو هغه سره جنگو کو د هرقل 300 کسان د مسلمانانو گرفتار کړل په دې 300 کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا صحابي نورم صحابه پکې یې گرفتار کړل د روم د بادشاہ هرقل دا صحابي دان ته مخامخ کړي پکې مشرو عبدالله ابن حذافه ویل کلا سیو کا عیسائی شاه زمون دین تراوړه پریدم دی ودا سے چته کی ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی دبا ایمان پریدم او زب عیسائی کې بیا ودا سوي وی خبر چلو کا وی تبا پدې یاري کې چې خلک به سبب پیغور درکې چې اسلام دې پرې کو نو پیغور دل ختمو ضرور دل پني کا درکو زما لور د تا ته پته را زما د روم هغه وخت بادشاہ راځي لکه چې د امریکای بادشاہ لور درکو او د یو علاقې گورنر باندې جوړ کړ نو پیغور باندې ختمي او سلطان ته وی عیسائی شوې ورور ما د هرقل غوندي بادشاہ لور راکړه او د یو علاقې گورنر یې جوړ کړ بیا څو پیغور ودته نه او څه سوي دا خدای یو لور دکنه چې په ګڼ شمېر لونه راکې او دا خو گورنر چې دا ټول روم را پسې لیکي او قسم دې چې کوم ایمان ما له خدای په ځل کې اچولې چې هغه پیدا وی ښا زه ګورم چې اوسې پرې دې کې نه پرې دې نو اډر یو کو وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې او ډوډۍ په بند کې خوراک هم په بند کې او هم په بند کې نو خوراک کې په بند کې د سورو دوبه په بند کړی دا صحت دور رسیدل چې د دې غریبانو خېټو به دړکو او قریبو چې د سترګو نظر یې د لوګي د وجه نه تللی وي نو چې څنګه یې راوایستل نو هرقل ته پیش کړل نو دوله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وی ها وی دا د خنزیر غوښه ده دا وخورئ چې لوګ هم پې ختمه شي او دا شراب دي دا اوس کې عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه مرګرو ته اعلان وکړ په پام کوي چې د غوښې له ګوتې ونسي او پام کوي چې د شرابو نه ګوټو نه کې مرګري ورته وایي چې صاحب دا خو دې وخت کې مونږ له دا خوراک جایز دی چې یو سړی د لوږې مري بالکل بل څه نه موني او دې د خنزیر غوښه وموني نو خیر دی دی خوړی شي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي او که یو سړی د تندې مري او به بالکل نه او شراب راځي نو دومره اندازه د دې اوس کې چې هغه تندې پرې ختمه شي زیات به نس کي دا ولا جیز دي او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږه پرې ختمه شي د مرګه پرې بچ شي زیاته به نه وره عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي وی دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دي بقدر ضرورت او دا شراب سکل مونږ له جیز دي بقدر ضرورت لیکن د یو کافر دشمن لپی خوشحالیږي نو د یو کافر دشمن لنو خوشحالی پام کوئ ګوتې یو نسه وی خده زه ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی نو اډر یو کوي تیل راوړی او ګرم کې یو لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي یاره دې نه بل ډرم دی راوړو اور یې ورپسې بل کو تیل یې راکړو او چې ښه خوټ کېدو شو که نه ښه خوټ کېدو نو یو ملګری وله راونیسي خپې لاس وله وتړی او دې تیلو ته ور زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي نو یو ملګری وله راونیوه جامې یې ته وویستې او لاس او خپې وله وتړل او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تیلو ته داسې ورویشت دومره ګرم و تیل یاره دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکي د یو بل نه بیا جدا و دومره ګرم و چې وی قدرې مغې خوار ونه کړ یو ساعت سره ختم شو وی اوس د عبدالله ابن حذافه له لاس او پې وتړی نو چې دله لاس او پې وتړل او ورغورځاو یې نو دې په ژړا شو نو هرقل ورته وی ظالم نیکبخته
مرګره دې مړه باندې مړ کړ او ځان هم را باندې وجه. ما ته پته و، ما درته وویل چې نشي ټینګېدی مرګ ته، ټینګېدی نشي. او عیسائی شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم، لورم در کوم، بادشاهي هم در کوم، گورنري. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو د مرګ نه یېرېږم. وی دا ودې جړل ولې؟ وی کمقله په مرګ مې نه دي جړلې، جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی، ډېر لږو تندو والی یم، ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی. ارمان چې وجود مې ښه سرک وي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي، دومره روحونه لکه زما په وجود کې ویښته دي، او ښه مضبوط درون وجود مې وي، او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی و چې زما دې ملګري قربان کړ. لرې جا اوس به مې ورغورځه یو منټ کې به لوقله شم، ختم به شم. داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړې وې چې غټ وجود مې وي او ښه کلقېدلی وي، او بیا جمدی کېدی او بیا دې ورغورځولې او بیا جمدی کېدی او بیا دې ورغورځولې، د ویښتو برابر مرګونه مې څکلې وي په دغه تیلو کې، او ځان مې قربان کړی وي. هرقل ملګرو ته وایي یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري، داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدلی لکه په دې خلکو کې لیدلی. وایي ښه ده یو بس پرېږدم دې دا اوسه، هسې دې پرېږدم، خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی، زما دې تندي له به دا به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وایي ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې؟ وایي نه دا ملګري دې م پرېږدم در سره، زه وایي د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کوم. نو تندې یې وله ښکل کړ، د صحابې پرېښودل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده، د مدینې نه بار یې وله ښه مضبوط استقبال وکړ، او د مدینې خلکو ته یې وویې وځئ د مدینې نه بار، لارو کوڅو کې ودرېږئ، نن عبدالله ابن حذافه را روان دی، د هغه به استقبال کوو، او د ملګرو د خاطر یې د عیسائی کافر تندې ښکل کړی دی، ټول به وله تندې ښکلوی، نن به د تندې ښکل. د مارو محبت دی ته حب الرسول من الایمان. امام بخاری وایي پیغمبر مینه د ایمان نښه ده. په دې صحابو عمل کړی دی، او صحابو نه پس تابعینو په عمل کړی دی. یو صحابي راغی داسې وخت کې راورسېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی و. نو قرآن شریف کې یو آیات ته جلالین مولا لیکلی دی، دې لاندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مسلمانانو ته الله وایي که څوک ظلم وکړي په خپل ځان او ګناه وکړي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایا ما ګناه کړې ده ما معاف کې، او واستغفر لهم الرسول، او نبی علیہ السلام ولدا الله په دربار کې بخښنه وغواړي چې الله وی بخښنه خدای به وبخي. او صحابونه چې بغلطي شو توبه به وستو، پیغمبر علیہ السلام ته بکې ناستل په دې ایت به عمل کو، الله رسول موږ له بخښنه وغواړه، هغه بوله بخښنه وغوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روضې مبارکې خوا کې سملاس او خاورې به راغشتې په سر بچو. اوس به وایي مونږ چاله ګناه چې وکړو نو مونږ به چاله ځو چې مونږ له بخښنه وغواړو. الله خو وایي چې پیغمبر وله بخښنه وغواړي خدای به یې معاف کړي، اوس به مونږ چاله راځو ورته به وایو چې الله رسوله مونږ له بخښنه وغواړه. جلالین مولا محشي لیکي د قبر د نبي علیه السلام نه ورته آواز وشو غفر الله لک غفر الله لک، خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روضې مبارکې ته سړی ور مخامخ شي او هلته پې سلام اچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، مخامخ هدایت ته ورسره ووایي د الله نه دې معافي وغواړي، یا الله زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم، خدای ما معاف کا. بخونکی څوک دی؟ الله دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشي جوړ کړي ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، چې د خلکو په چا ځان زیاتې کړي دي ګناه کړي او تعالی راشي پیغمبره واستغفر الله د خدای نه بخښنه وغواړي، واستغفرهم الرسول
او نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړي لوجد الله توابا رحیما، خدای با په رحم کی توبه به مولا قبول کړي. دا خو د صحابه زندگی تابعین لراشه، تبع تابعین ائمه او حضرات لراشه چې دا غي فضل کې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او دا غي سلام درته. حضرت امام مالک رحمت الله علیه ټول زندگی د حضور پاک په کلی کې تیر کړی، دومره مینه د حضور پاک د کلی سره چې دی په مدینه منوره کې پسورلې نه ګرځي، پیاده به ګرځیدل. چا ورته وی پسورلې ولې نه ګرځي؟ وی کما خوره کې چې لاندې حضور پاک پروت دی نو امام مالک بال ته پسورلې ګرځي، د خپو د ګرځېدو نه مې مخلص نشته، بې د دې نه ګزاره نشته چې پکې وګرځم. کنې زه به زما زړه نه غواړي چې په کومه خوره کې د دواړو جهانو د مبارک سردار جوسه مبارکه پرته ده او زه د هغې خورې د پاسه وګرځم، نو د خپو ګرځېدو نه مې ګزاره نه کېږي، خو پسورلی به نه ګرځم. دا د هغه مینه وه او محبت د حضور پاک د احادیثو سره څومره و. احادیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي، د پیغمبر د خبرو سره یې څونه مینه وه. یو وینده ساتلی وه، وینده ته وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه چې زه روزم او جواب ورکوم، او که څوک راځي او د حضور پاک د احادیثو تپوس کوي نو دلته کښېنوه. نو چې څوک به راغلل د مسلې تپوس کوم د فقې نو زر به وینځه ورله نو امام مالک به راووت جواب به یې ورکړ سړی به لا، او چې چوي به چې زه د حدیثو تپوس ته راغلی پې کښېنه. نو چې داسې یو ګڼه به جوړه شوه نو امام مالک به لاړ او وینځې به ورته صاحب یو ګڼه جوړه شوه نو دې به لاړ غسل به یې وکړ، نو ښایسته ښکلې جامې به یې واچوه، پټکې به یې وه او خوشبویي به استعمال کړه، نو راوبوت نو درس حدیث به شروع کړ. نو چا ورته وی صاحب وی چې څوک د عامې مسلې تپوس ته نه کوي نو زر وله روځي، او چې څوک د حدیثو طلب نه راځي نو دا هر وخت لامبې او جامې نوې یا انځلې پاکې اچې او خوشبویي پورې کې او پټکې تړي. دا ولې؟ وی چې د خپل محبوب پیغمبر د احادیثو درس ته ځم او ما غسل نی کړی او ما خشته جامې نه اچولې او ما پټکې نه تړلې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ما له د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي. دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښه. یو ځل درس حدیث کې ناست دی د بره نه یو لړم را پرېوت په دې شی ولګېد، لړم یې په دې شا کې خو به د کجورو چترونه لړمانان به پکې و، سفر غوندې شکل به کجورو څانګې به وې، لړم پرېوت مرګري پې پی شو چې دا رنګ یې بدلېږي را بدلېږي، رنګ بدلېږي را بدلېږي، او دې لګیا دی هغه حدیثو درس کوي چې هغه حدیث یې خلاص که کله نو یو شاګرد یې دلته راشه د ما د املا وګوره په دې بلا کې مې څه دي، نو چې کمیس یې اوچت کړ نو یو زیړ لړم پې ناست و او 14 ټکه یې ورکړي، 14 ټکه. شاګردانو زر هغه لړم راوغورځاو او مړی یې کړ. وی صاحب مونږ خو در باندې وختي پوه شو چې ستا رنګ زیړ شو نو مونږ یې څه چل دی، هر څه چل چې دی خو څه چل دی، نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې؟ فوري به م وجلې نو دونه به یې د لملا نه وه پړسول، املا یې پړسې شروع کړی و، ما له حیا راتله چې مې په منځ کې پرېښوده او تا ته مې ویل چې د ما د ملا نه لړم مړ کړه. دومره محبت، دومره مینه. او یو ځل د حضور پاک مبارک درس ته ناست و حدیثو ته، د درس په دوران کې یو سړی راغی، راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل او مخکې راغی. حالانکې د دین مسله دا ده چې که مخکې دی وي نو بیا به سړی راتلی شي مخکې، او که مخکې دی نه نو بیا به خلک شاته به کښېني. دا سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل امام مالک دلته مخې نه راغی، دته وی راپاسه پیسو درس یې بند، درس بند که جي بند یې وی راپاسه ورپاسې وی را ترغاړو زه ورترغاړه دا حدیثو درس به نه بندی د دنیا دا کار ده، ضروري کار پیښ شي بله خبره ده، لیکن دا بیا ادبي ده داسې به نه کوي.
یو غره په ما د حضور پاک د حدیثو درس باندې دویم د خلکو په دې وقود قدمونه واغشتل دلته راغلي دا دې ګناه وګټله او دریم ځلې ځان ته را ترغاړه باسلم څه چل شوی او څلورم دا دی چې په تندي دې ښکل کړم ته ولې سړی ورته وایي صاحب دا څلور غلطۍ خو مې وکړې خو دا د یو حرص ته وجې نه بیګا مې خوب لیده په خوب کې مې دا جومات ته مسجد نبوي شریف وینم دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړ وی چې راغې خشته جامې چولې دي ګڼه ګوڼه ده وی فورا یې تپوس وکړه چې این مالک بن انس امام مالک څه شو وی چا ورته وی چې صاحب هغه ستا په ګدۍ ناست دی او ستا حدیثو درس کوي خدای ورسره عجیبه احسان هم کړی و که نه د ده ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ګدۍ پرته وه او د عبدالله ابن مسعود ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف کوو استوانة السریر ورته وایي استوانة السریر هلته یو ستن ډبرې پرې لیکلي دغه ځای به پیغمبر علیه السلام اعتکاف کوو زه هم وله خدای جیبه ورکړی د چا په زړه کې چې محبت وي هغه خدای رسوي بیا زمونږ د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه به جړل حجونه یې ډېر کړي خو هر کال په څوک حج له نشي تللی نو چې حجیان به کله حج له تلل نو دی به جړل ډېر زیات به یې جړل او چې دا اخري د ذوالحجې دا 10 ورځې به وي نو دی به وي چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر به او کوم ځای به منډې وي او چې بیا به د اخري ورځې شریعه خدایا چې نن به مسلمان جړل به غریب دا 10 ورځې د حج به متواتر د شپې او د ورځې جړل الله په داسې فضل وکړ داسې فضل د چا په لکه چې عشق وي نو خدای پاکې رسوي داسې فضل په خدای وکړو چې د انډیا نه خدای مهاجر کو مدینې ته لاړ مدینې ته لاړ په مدینه منوره کې 14 کاله د پیغمبر علیه السلام په ګون کې د حدیثو درس وکړو او زمونږ د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي او چې دبوي نو دبوي قال هذا الرسول د حضور پاک روزه مبارکه ته ګوتونی ولا وی دې پیغمبر مبارک فرمایي مواجهه شریفه ته مخامخ به درس حدیث کو 14 کاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک په گاون کې ولولو لکه جذبه او عشق وینو خدای دله مقام ورکړي دې خدای ورسای نو امام مالک په دې کې جذبه د عشق د خدای ورسو درس حدیث کوي او چې کوم له به حضور پاک اعتکاف کوو هغه ده ادا سي ده چې خلینه आवाज رو او مباسن حضور پاک مبارکي وي او قبر کم ځای الله اکبر ماشاءالله اکثر مرګرو سره جنت البقیع تلاشم د مدینه قبرستان ته د قبرونو ورتخه نو د پیغمبر علیه السلام د لونو مبارکو او د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو مبارکو ته په دونه فاصله کې قبر دی چې غالبا د دې جومات د دې مصلی نه دیواره پورې دومره نږدې قبر داسې نږدې ورسره پروت خدای هغه مقام ورکړ نو وایي چې نبي علیه السلام هغه سړی ورته وایي دا څلور غلطۍ مې د یو حرص ته وجې نه وکړې بیګا مې خوب لیدنه حضور پاک سره د خپلو ملګرو د جومات ته تشریف راوړه نو تپوس وکړو امام مالک څه شو وی تا ته چا وی چې صاحب نبی علیہ السلام دې غواړي وی ته راپاسې دې خو دا ولیدل پیدا چې نبی علیہ السلام به ماته څه وایي نو وی چې ورنږدې شوې نو وی درته وی مه یارېږه او وی ځان ته را ترغاړه باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړی را ترغاړې باسلې او په تندي ښکل کړی وی زه راویښ شم وی ما وی چې خدایا کله ول امام مالک د غسینې له خپل سینه ورسوم چې بیګاو پورې حضور پاک مبارک خپل سینه مګره او دغه تندي له بل خپل شونډې کله ورسوم چې بیګا په د دواړو جهانو د مبارک سردار شونډې لګېدلې
وی صاحب دا خیرس مې ځکه وکړو دا غلطۍ مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نه شي. قدر زر زرګر شناسه قدر جوهر جوهر. د امام مالک سره دونه مینه حضور پاک ولې کوي؟ نبی علیہ السلام ته پته ده چې زما د احادیثو خدمت کوي، زما د دین خدمت کوي، زما راوړل شوي دین امت ته رسوي. نو تاسو ته هم دا خبره دا علماء سره مینه ساتئ، محبت ورسره ساتئ، قاریانو حافظانو سره محبت ساتئ، مینه ورسره ساتئ. صرف په دې بنیاد چې دا الله قرآن د چا خبرې دي؟ د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د نبی علیہ السلام. یو عقلی مثال درته وایم. ما سره چې د چا مینې زما خبرې به خوښې کې به نه کوي، دا قانون لیکل. او چې زما خبرې د چا خوښې وي نو زه به خوښ یم که به نه یم، او چې زه نه یم خوښ زما خبرې به م بدې شي، او چې زما خبرې نه یې خوښې زه به م نه یم خوښ. نو قرآن د چا خبرې دي؟ تاسو راته وایئ د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د حضور پاک. نو که د چا خدای خوښي د خدای خبرې به م خوښې چې قرآن شریف. نو چې څوک د قرآن خدمت کوي هغه هم خوښي. زما د خبرو چې څوک قدر کوي خدمت کوي زما به نه خوښ. چې د چا پیغمبر سره مینه د پیغمبر خبرې حدیث به م خوښي، او چې د چا د پیغمبر سره مینه څوک چې د هغه د حدیث او د هغه د قرآن خدمت کوي هغه سره به مینه کوي. دا کې دې نشي چې ستا د علماو سره مینه ني، د قاریانو سره د مینه ني، او ته د ما پیغمبر سره مینه نه. غلطه خبره. چې د پیغمبر د دین څوک لګیا دی خدمت کوي او د پیغمبر دین امت ته رسوي، نو چې ته د پیغمبر سره مینه کوي دین سره به مینه کوي، د دې خلکو سره به محبت کوي، حافظانو قاریانو سره به محبت کوي. او که ته وایې چې نه کوم دې سره محبت، معلومیږي دا چې ستاسو د خدای زباني جمع خرڅ دی، د خدای او د رسول خبرو سره د محبت او مینه نشته. خدای زمون په ځل کې دا محبت پیدا کوي. سوچ مونږ نه کړی، مونږ غلطۍ ګورانه کړه. قاضي صاحب خدا ګناه کوي، او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي، او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي. بالکل به کوي. د دنیا مثال خدا ډنډ دی، د سخا چقړو د سخا چقړو په سخا چقړو کې تم ګرځي، قاضي صاحب هم ګرځي، مولا صاحب هم ګرځي، ټول پکې ګرځي. خو څوک پکې د نامه ډوب دی او څوک د ګیټو ډوب دی او چا له ساس کې ورغلي. د دې معاشرین علما پیدا دي کنه، د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا دي، بار نه خو نه دي راغلي. نو تاغه منفي سوچ مکه او غلطۍ مره وباسه، مثبت سوچ وکړه چې امت ته د دین خدمت څومره کوي، د قرآن خدمت کوي، د دین خدمت کوي، د شریعت خدمت کوي، د احادیثو خدمت کوي. نیت دا وکړئ دمارو. نو ګوره وی ځان ته ما وی چې خدای دې سینې ته به کله خپله سینه راسو چې بیګا حضور پاک سینه مې ګلې ده، او دې شونډو دې تندي له به کله شونډې راسوم چې بیګا په حضور پاک شونډې مبارکې لګولې. امام مالک کو تسو وی چې تا دا خبره وکړه، وی زمان وره، وی زما اذا الله په ذات قسمی چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو درس ته ناست یم، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. هره شپه مې ورسره ملاقات کېږي، را تر غاړه باسي مې په تندي مې ښکولی. دا د محبت او دا د حضور پاک د احادیثو د مینې دغه دی نتیجه ده. احادیثو د حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. داغه د خبرو سره مینه کوي، داغه د خبرو سره مینه ده، نو دا د الله سره پیغمبر مبارک سره مینه شو. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی، صحیح بخاری جامع د امام بخاری. فضل کې ردم د حدیثو مینه څومره مینه وه، دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو، یو سړي سره به 15 حدیث او بل سره 2 بل سره 3، نو خلق به ګرځېدل پرې خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کول. امام بخاری مکه، مدینه، شام، یمن، کوفه، بصره، عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام حدیث په لیکل. خود مضبوطه او صبر محنت یې کړی دی. وی داسې وخت په ما راغلی دی
چې ما یو شواروس په یو بادام او په دو بادامو گزاره کړې او یو ځل چاوته یو ځای کې یو سړی خو د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته ورپسې لا داغه نه استختیدل نو د وراشه وخت بزلا کوم دی ورپسې لار ځنګل ته هغه اسره نیونو چې دا اسو کړی سي دا زولې وته لا غونډه کی خالی زولې ناغه است زولې را غونډه کړو چې اسره غنو ویني زولې کته ورته امام بخاری سے وتی مرګ دا زولې د سره غونډه کړو وې دا اسمه پیرانی وو وې دې کیسو پیسم پکې لکه تشموډي چې سړی چپ تری سره چرګان پیرانی وې خدای ما خو در سره سکار او خلارو وې سکار دیو وې ما ته چاوي چې تاسو سره د نبی رسول الله یو حدیث دی او ما سره شتا کینه چې درته وې نو سپینه دی پکا ولی وی اثر دی دوکا وکړه یریګم اسنه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دوکا ونه صلی الله یو ځل د کشته په سفر نو پیسې وسره غش مارلې یو غل وته کتل دې چې پیسې شماري غل په شیش کې واغشته پیسې یو بټوه کې واچول تیلې کې غل وته کتل چې تیلې په جیب کې واچولا او روان شو غل مور پسې روان شو غل په دې سوچ کې چې دې مولا صاحب نه پیسې وسنګ وو دې کشته ته وخت امر پسې وخت دریابي سفر دی دې کشته سمندر لاړه دا غل پاسه اعلان کوي خدای مو بخا زمانه دومره زر روپے روکې شوی دي دراهم ګره درهم د روپے نه قیمتي دي دومره زر روپے ور دي دي او دا د بټوي د تیلې رنگ دادي په چا مونتي مال خپل پیسې راځي امام بخاری حیران چې خدای غل د کشف راوند دي کزه چل زما د روپو شمیر مو ته معلوم دی او زما د بټوي رنگ مو ته معلوم هغه چې د شمیر هغه په شیش کې راځي قال بیا اعلان وکړه خلق وته وي څه چې دي شروع کړی دي او چې 50 دي شکی ورشاو لټاوه غلو خيارو نیخ به امام بخاری رانه لري چې کنه په دا ورنم نو خلق بو چې دا خو تاسو سره جوړلی دی دبل دینه شروع کړه بسم الله الرحمن الحمدلله بل دینه شروع کړه یو لټای اخر کې امام بخاری را دی خو لټاو او تیله برامند نکړه چې امام بخاری خپل منزل مقصود ته ورسید کشته نه کو شو بسترې په وګړه او روان شو غلم ور په روان شو چې سمن دلال غلوته وې درې کې راغونډه استاد مولا صاحب ودرې ودرې دوته دا غلوته وې وی هغه تیله د سکړه ابټوا وې نور تم خپې او زم خپې ما دواړه سره پیو او په دار اته و چې هغه بټولې سکړه وې سپیرتا را باندې غلا دا و نه کړه نو چې ما د باندې د غلا دا وکړم تا وسره څه چلو کو څه لیکړه وې ما دریاب ته ورغورځولا وې ساده مولا سه دریاب ته دی ولې ورغورځولا خو یا بس تاشوي او یا به دماشه وکنه امام بخاری وته وستا نشو کېده مال خدای علم را کړل پویا دا زما بټو او زما پیسې وي نو بیا دی ولې دریاب ته ورغورځول وې تا ته څه پته لګي د نبی رسول الله د حدیثو خدمت کوم سبب تاریخ کې دولی کې شي چې په امام بخاری په پلان کې شته کې د غلا داوا شوی داوا د دروغ ده او سبا کې دي شي خلک بوجات پرشتیا جوړ لا کړی دا زما حدیث په څوک نه قبلای نو خیر دې که زما هغه تیله د زرګونو روپو سره ما دریاب ته ورغورځولا خیر دې که زما زرګونو روپې دریاب یو پروا نشتا خو چې زما د وجه د حضور پاک په حدیث او دغه په لمن داغ را نشي او دا حدیث چې بیا یا صفاتول د په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې کړی البته یو حدیث لیکل دې په خپل ګور دې ته مینا وای ځکه لا سوچ کوم بهم زموږ څنګه مینا مونږ دعوه کوو د خدای سره مینا مونږ دعوه کوو د پیغمبر سره مینا الکه د خدای او رسول سره چې ستامینه ده نو د خدای خبره قرآن شریف او د پیغمبر خبره احادیث او د هغه علم چې د شریعت علم دی هغه سره بیا ولې دښمنی ده او بیا چې څوک د خدای او د رسول د دین او د علم او د خبرو خدمت کوي چې علما او قاریان دی بیا دې په څیر بدل دی تصدیق د خدای سره ما سره خو چې چا مینه زما خبرې به خو زما بچی به خو ما سره مینه دي نو زما خبرې به مینه خو زما اولاد به مینه زما دوستان به مینه خو نو چې ته علما په خبرې کې
معلومیږي دا چې ستا دا مینه د خدای او د رسول دروغجنه ده. دوی خو ستا علما څه کوي، یو قاریان او حافظان، خو د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي. ته پرې سوچ ولې نه کوې؟ د مارونو دا حدیث چې صفا کول د خپله وینا ده، وګوسکې ده. څه وایي؟ وایي ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى تيقنت صحته. پدې کې بخاری شریف کې تقریبا 19 حدیث دي. نو د هر حدیث د مخ کې به یو ځل غسل کو، 2 رکعاته منځ به کو او استخاره به کولا. نو د بخاری شریف د لیکلو د پاره د 19 کرته غسل کړی دی او صد پاسه 15 رکعات ولا منځ کړی دی او 19 کرته ولا استخاری کړی دی. دومره خواري. او چې یو حدیث به لیکنو قلم به تیر کاو او ګوره میدان سره جمع کولا، چاوته په دې سکه دا خو یو د قلم تیر کړو لږ دونه حدیثه به لیکل کېږي، دونه د خصو کنه پسیږي. وته وی زما دی ګوره کې غرض دی چې ملکېده وصیت وکړو، وی چې زما وب ګرموي نو په خشاک کې به دا ګوره واچي په دې ما د حضور پاک حدیث لیکلي چې دې تو او بو تو رسیږي او د هغه او بو تو زما وجود تو رسیږي. او د پیغمبر علیه السلام مبارک په اختو سره ابي ځان نه جدا کول، هر وخت و سره ازمایښونه په ګوره ډېر تیر شي. دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې، لکه اوس دا بعض علماء په خلک ګاډي وډي او سوب یو ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت. په اخیری وخت کې خپل علاقې ته راغی. یو گورنر و د چولم سو یو مسله واخو ویلم سو نو باندې وته بل څه جوړ کړل. نا گورنر سے وته وی ته برازي خپل کتاب بخاری شریف بدما بچو ته زما په گورنر هاوس کې ده د درباري مولا نه ما الته نه درنه وی خلما بچي بدرزي نو دا کتاب دی وته ځان له خاینور طالبانو سره یو ځای مکه نه وی د چاپلو سیم نه کوم استا بچی راځي نور طالبانو سره یو ځای کینی وته خیم یعنی مې راځيګا وی خدامه د علاقې نمزه وی اولاله نو خو مضبوطه خیره وته وکړه. هغه بزرګانو زوی خدای دې حالات کا نو په ورو دې کې دنه گورنر خدای مردار کړ او دې راغی رشتہ دارانو، هغه رشتہ دارانو کړه دې راشو ازبکستان کې خرطنګ کړی دی نو ته خدای ته لاس پورته کړ. سوي اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت. یا خدایا استاز مکه ډیره فراخه ده او الله په ما تنګ ده، زمکه دې فراخه ده په ما تنګ ده، زما ځای پکې نشته. هر ځای خلک را سره په جګړو دي، څوک را پس یو الزام څوک بل فقبضني الیک غیر مفتون. خدای ما ځان ته قبض کا بس مړ مې کا، خو د فتنې د مرګ مې وساته. نو خولې ته وبېدې نو وفات شو. نو بعینه هم دقه وقت یو شاگرد دی هغه خوب ویني په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید ګڼ مرګري دی وسره. ما ورمنډه کړې حضرت څه کوي؟ وی د امام بخاری استقبال لراغلی ما نو چې د خوب را پاسېدم او معلومات مې واغشتل نو دقه وخت کې امام بخاری وفات شوی. ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه دا غي دا نتیجه شو چې د ځنکدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او چې دفن یې کړو د قبر نه به خوشبوئی اطلاع نو خلکو به خاورې تختولې، شاګردانو بیا نورې خاورې چولې، خوشبوئی لپاره بیا خلکو خاورې تختولې، بیا به نورې خاورې چولې، بیا به خوشبوئی له خلکو خاورې تختولې. بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړي خدای تر د بزرګي مونږ تخکاره کې او مونږ په غم اخته یو وخت په خاورې چو نو بیا په قبر لرګي کې خودله وغه خوشبوئی بند شو. د مارو د نبی علیہ السلام سره مینا د ایمان نښه ده او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلې چې مونږ به خپل عقیده، خپل عمل، خپل شکل، خپل جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو. زبانی جماعات والا مینه نه. او نن مې راته بله نتیجه وښوله هغه دا ده چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام د دین کې څوک خدمت کوي، د هغه د راوړل شوي دین څوک امت کې لګیا دی محنت کې خواري کوي، هغې سره به مینه کوو. په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلی کېږي چې مدرسې دي،
جماعتونه دي هغې سره به محبت کوو. دا د مینې نښه ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ته ما ویلو چې دې په ړومبو مسلمانانو کې و چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم 40 ته ورسېد، د نبی علیہ السلام ته یو سوال وکړ، وی صاحب اوس خو موږ لږ ګڼ شو، یو کم 40 کسان شو، نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانس کې ونه کړم؟ وی نه ابوبکر، ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ. نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووایي. دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده چې خدای یو دی. د دې خبرې گوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی، او د دې ورځې نه 3 ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی. خو چې ابوبکر دا ړومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت گوی یې ورکړه، نو کافر پرې راغون شو. وی واو دومره یې وو چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله او د وجود نه دا وینې بیګي بېهوشه پرېوت. صحابه خواره واره شو. د حضرت ابوبکر چې کوم قومو بنو تیم خبر شو، هغوی تورې په لاس رالل ودرېدل. عربو کې قومیت ډېر سخت شی دی، د قومي په سر باندې قوم پوره ودرېږي. وی زمونږ د قوم سړی تاسو ولې والی دی؟ دا چې خپل دین دی او خپل مذهب دی او خپل اسلام دی، دا هم ولې والی دی؟ د دې به مونږ بدل اخلو پرېدونه. او عتبه په دې کې پیش و، ډېر حرامیتوب پکې عتبه کړی و. وی عتقه دې مړ شو ابوبکر، مونږ به د عتبه نه دې بدل اخلو، د مکې لوی سردار دې بېهوشه یوړو کور ته، لګیا دی اوبه پیړی، خوله کې دارو ورړی، دې بېهوشه دی او خلک دې ګیر چاپېره تو دی او قوم قبیلې ډېره زیاته غصه ده چې دې مازدیګر ماښام ټوله ورځ به بېهوشۍ کې تېره کړه او په هوش کې راغی. نو خلک راغون شو چې الی مبارک شی مبارکۍ او بل له ورکړئ چې ابوبکر خو په هوش کې راغی. نو ړومبې تپوس د نبي علیه السلام کوي، وی د پیغمبر علیه السلام څخه کم خلق چې د گیر چاپېره د قوم خلق دی هغوی ملامته کو، مړه مونږ سار نه ماښامه پورې ستا نه گیر چاپېره تو یو، حکیمان هم دله راوستل، اوبه در باندې اڼو، او د دې پیغمبر د مخه خو دې دونه وال وخوړل، قوم خو یې کافر او مونږ ستا په مخ تورې راواغېستې چې ستا بدل باخلو. نو بیا چې د سترګې وغړولې نو د هغه پیغمبر نو مخلې بل کار دی نشته. نو خلک ترې خواره شو. مور ولا راله نرم خوراک الوی ولا پخه کړه، نرم خوراک. وی ها بچې ټوله ورځ د تند او نار او بېهوشۍ کې تېره کړه، دا اوبه دي او د الوا مې دله پخ کړی دا وخوره. وی مورې د نبي علیه السلام حال راته ووایه. وی زه ترې څه خبرې، ما ته څه پته لګي؟ وی قسم ده چې تر څو د حضور پاک د حال نه نیم خبر، که د اوبو له مې خولې وړو د الوا مې خولې ته رانږدې کړه، ما د خپل محبوب پیغمبر حال وایه. نبی علیه السلام په څه حال کې مونږ څه خبر یو؟ مور ته به ام الخیر وی مونږ څه خبر یو؟ وی ښه داسې وکړې د حضرت عمر خور د ام جمیل وی د هغې نه تپوس وکړې برته. مور بیا هم موري غریبه، بچې ټوله ورځ په بېهوشۍ کې وینې ترې بیږي، پوزه ماته د مخ نه وینې بیږي، خوراک اوبه نسکي. لاړه مور یې د حضرت عمر خور کره ام جمیل کره. ام جمیل وی تا ته پته ده چې زما زوی نن ډېر والی شوی دی، زخمي دی، چور چور وینې ترې بیږي. او هغه وایي چې ام جمیل نه تپوس وکړې چې د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی. ام جمیل غریبه خو یېرېده، پټه مسلمانه وه. هغې وی کم محمد زه خو یې نه پېژنم.
کم ابو بکر ما ته استاد وی نه معلوم ابو بکر بل څوک به درته ښولي وی نو هم ته یې راته ښول نه وی زه ابو بکر نه پېژنم نو ما ته دا بل سړی معلوم یاره وی چې تا دونه فریاد وکړه چې بچې مې زخمي دی ورېږه زه د سره ځمه خیر دی ستا دا زوی به لږ ووینم ام جمیل ورسره راغله خو چې راغله حضرت ابوبکر ته یې وکتل دا خو مسلمانه وه پټه ابوبکر یو بل خو یې پېژندل نو ورته په چغو په ژړا شوه او کافرو ته خیرې شروع کړې دې خدای هلاک کړي دومره ظلم یې د سره کړی دی ابوبکر ورته ام جمیل جاړه ما ته د حضور پاک حال وایي چې نبي علیه السلام په څه حال کې دی وی دا مور دی ولاړه ده که وی خیر دی مور نه مې مه یارېږه الوایا وی ښه نبي علیه السلام روغ دی ټیک دی او پیغمبر علیه السلام د دار ارقم کې دی د ارقم په کور کې دی مور ورته وی زه بچې اوس خو لږې اوبه وڅښه نوړی ډوډۍ خو وخوره که نه دا حلوا خو وخوره که نه وی مورې تر څو چې مې حضور پاک نه لیدلې قسم دې کوم دا اوبه هم دې خولې لګوي نو دا په لاره چې دی خو بیا دشمنان دې څوک دې ګیر نه کړي نو صبر وکړه چې کله شپه لږه تیاره شوه نو اوچته یې که روانه یې کړه حضور پاک له یې بوته دار ارقم ته چې وردننه شو نبي علیه السلام د دې حال ته وکتل او دې وینو ته وکتل نو دې پیغمبر علیه السلام ته ورتر غاړه وته حضور پاک دته ډېرې یو بل ته وژړل ډېرې وژړل ابوبکر ورته څه وایي وی د الله رسوله مه جاړه زما په درد او په تکلیف غمجن کېږه ما زما د قسم په خدای وي چې ته مې ولیدې زړه مې یخ شو بس غم لاړ دل ختم شو دا محبت و دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا مینه و د حضور پاک سره دې ته محبت وایي یو ځل نبی علیه السلام وفرمایل وی درې څیزونه زما خوښ دي طبیعي انسان طبیعي شي خوښي کړه یو مې خوشبو خوښه ده یو مې مونځ خوښ دی د زړه یخوالی مې په مانځه کې دی یو خوشبو مې خوښه ده یو یخوالی او یو مې نیک او صالحه جنتي ښځه خوښه ده حضرت ابوبکر صدیق زر ورپاسېده وی د الله رسوله زما هم درې څیزونه خوښ دی ستا هم درې خوښ دي زما هم درې څیزونه خوښ دي د الله رسوله یو مې ستا مخ خوښ دی چې ستا د مخ ته نیغ ګورم په دې ډېر خوشحالېږم دا مې خوښه ده دویم مې څه خوښ دي دویم مې دا خوښ دي د الله رسوله چې زه درته نه ویم او زما جیب کې لاس منډې او زما د جیب نه شی اخلې دا مې خوښه ده او دریم مې دا خوښه ده چې زما لور ستا په نکاح کې ده دا درې څیزونه مې خوښ دي یو ځل یې وفرمایل حضرت ابوبکر صدیق وی زما په زړه کې یو ارمان دی ارمان که دا مې خدای پوره کړ بی بی ورته وی څه ارمان دی وی زه یم چې ما دا خپل مال ټول په نبي علیه السلام ولګولی خو چې زه مال نبي علیه السلام له ورکوم زما لاس به بری د هغې لاس به ښکتی چې څوک چاله شی ورکوي د ورکوونکي لاس اوچتی او د اخیستونکي لاس ښکتی نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیه السلام لاس ښکته دی نو دا د پیغمبر علیه السلام شان سره مناسبه نه ده بیادبي ده افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب او چې کله څه ته ضرورت شي چې ما نه تپوس وکړي او زما د جیب نه سره وباسي ویې لګوي دې ته محبت ومینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو په صحابو لوی هیبت راځي حضرت انس وی داسې حالت پیښ شو لکه چې غر زمونږ په سر را پروت دي مسجد نبوي د جلا نه چغې دي او د مدینې داسې کوڅه نشته چې ماشومان او ښځې او واړه او لوی پکې په شور نه دي په چغو نه دي دې ته حالت ورسېد چې حضرت عمر دماغ ودانګل بالکل یې دماغ کار نه کړ توره لاس کې واغېسته او راغی په منبر د نبی علیه السلام کېناسته او اعلان یې وکړ وی منافقان وایي چې نبی علیه السلام وفات شوی دی دا منافقان پراپیګنډې کوي وی که د چا نه مې واورېدل چې نبی علیه السلام وفات دی په دې توره به دې سر وه خو نه وفات کېږي خو تللی دی د الله راز لا لکه ځین چې موسی علیه السلام کوهي تور ته الله د راز دپاره تللی و دغه رنګې نبي علیه السلام هم د الله د راز دپاره تللی دی واپس به راځي او چې کم منافقان وی
چې نبی علیہ السلام وفات دی زما په دې توره به د هغې د سرونه وایي ګوره بلکل دماغو کار پرېښی حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه پروت دی بېهوش حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګی دی خولې نه خبره نه خېږي بلکل چاړه دی کوي لکه چاړهګانو په شان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کلي نه بار د پیغمبر علیه السلام په اجازت تللی راغی هغه له خدای استقامت ورکړی څنګه چې راغی تپوس یې وکړو نبی علیه السلام څنګه دی څه حالت دی صحابه وایي صاحب مونږ نه شو ویلی عمر نه یریږو وی نه الله ته ووایه وی صاحب عمر وایي که چا وایي چې نبی علیه السلام وفات دی نو په توره دې سر و خلک یریدل بس نیغ د خلقو په دا منځ کې ورننوت او د پیغمبر علیه السلام کوټې مبارکې ته ورغی کوم کې چې حضور پاک مبارک موجود و د حضرت عایشې د ده د لور کور چې ورغی حضور پاک یې وکتل پوه شو په نبي علیه السلام او پې ور پرېوت او په دې تندي باندې ښکل کړ وا خلیلا وا صفیه اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبرا دا اللہ خالص دوستا طبت حی و میتا پا جد سخ کلی او پا مرگ سخشتے سخ کلی پا جن سخشتے او پا مرگ سخشتے او نبی علیہ السلامی پا دی تندی باندې خکل کا او فوراً روت او مهر نبوت ولو کته هغه مهر نبوت چې د دواړو اړو په منځ کې هغه نه بیا واپس راووت او چې واپس څنګه راووت حضرت عمر ته منبر نه کوز شه وینه کوي نو فورا اخو درې خلک ورته راغون شو او دا آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی داغه نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي افا امات او قتل انقلبتم على اعقابکم کدی وفات شو یا شهید شو دا قرآن آیت دی نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ کفر ته به واپس دی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین بس خلک پوه شو ها نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړه شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلکو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه کړي دا محبت په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سخت شیشناکو لینده به راخکاو او هغه لینده به په شیش برابر لګېده نو نبی علیہ السلام خوا کې ورسره ولاړو نو چې ده به غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام داسې ورته کتل او ورته څه وایي وایي د الله رسوله زما شاته ودرېږه ده چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسې نه ته پې ونه لګي نحري دونه نحرک زما سینه به ستا نه مخکي که په تا غشي راځي نو زما سینه به پرې لګي په چې ته بچ شي دا د هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک د هغه مینې جواب په څنګه انداز ورکړ چې ده به کله غشي ویشته نو پیغمبر علیہ السلام به ول آواز ورکړ ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام ورته وایي دا د مینې انجام دی داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابه ته داسې قربانېدل چې د هغې مثال نشته یو ځل حجامت وکړه په هغه ښکر کې وینه وباسي د ښکر وینه ایستل دا حضرت عبدالله ابن زبیر له هغه ښکر ورکړه ویې ورشه دا چې تا خوا پټه کړه عبدالله ابن زبیر چې بهر ووته هغه ښکر یې خوله کې ورواړه هغه وینه یې وڅښل چې واپس راغی نبي علیہ السلام ته تپوس وکړو وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه چېرته وی اوسېد وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیوله الله رسول ستا وینه ستا د وجود یو ذره ابه زه په لختو کې غورځوم ابه زه ډنډ ته غورځوم دلته مې پټه کړه نبي علیہ السلام دا ورته ونه چې دا دې ولې کول پسې وفرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور پې حرام دا محبت دی د نبي علیہ السلام په احد کې
یو وخت کې کافران صحابه د پیغمبر علیه السلام سره یو اجتهادي غلطي رااله، بس کافر لګي شو، بس یو حمله کې کامیاب شو او د صحابه به کې شهیدان شو. په مدینه کې ښځو ته پته ولګېده، یو ښځه په منډه منډه رانه چې څنګه مخامخ راورسېده پیغمبر علیه السلام لا، نو فورا یې تپوس د نبي علیه السلام وکړو، وایي د پیغمبر علیه السلام څخه چا ورته وایي هغه پرېږده پلار دې مړ شو شهید دی، هلته دی هغه د پلار پروت دی شهید دی. وی ما پلار مې پرېږدې، نبي علیه السلام راته ښایه. حضور پاک کوم ځای کې دی چې رامخکې چا ورته خاوند دې شهید شو هغه دې پروت دی. وی خاوند پرېږده نبي علیه السلام ښایه چې رامخکې چې ورور دې شهید دی هغه دې پروت دی. ورور پرېږده پیغمبر علیه السلام وښایه ما بال النبي صلی الله علیه وسلم. وی زوی دې شهید دی هغه دې پروت دی. پلار شهید، خاوند شهید، رور شهید او زوی شهید. وی دا پرېږدې ما ته پیغمبر علیه السلام وښایه. لکه دا یو پراپیګنډه شوې وه چې نبي علیه السلام شهید شوی دی. شیطان یو چغه والی وه، وی ما ته خپل ښکلی پیغمبر وښایه چې نبی علیه السلام له سینګ راغی او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېدله. وی دا الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه ختم. خاوند شهید، رور شهید، زوی پلار، څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه ماشوم چا تختول، پخوا دا رواج ډېر زیات و، ماشوم به وتختاوه چې ته خرڅ به غلام به شو. د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق و، خشته هلک و، ښکلې خوبصورته، پیسې به یې ډېرې کولې، چا د مور پلار نه وتختاوه، خرڅ یې کړه، هغه په بل چا خرڅ کړه، هغه په بل خرڅ کړه، هغه په بل خرڅ کړه، حتی کې حکیم ابن حزام واخیسته او د نبي علیه السلام مبارک چې کومه مشره بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې ته یې د پیغمبر علیه السلام غېږې له راغی. مور به یې ژړل، پلار به یې ژړل چې نور به راوخت، یاره چې زما په بچي به دا نور لګي او که به نه لګي، چې باران به شو، یاره چې زما بچي به دې وخت کې د دې باران لاندې وي او که به نه، که زلزل به شو، یاره چې زما بچي باندې به دا طوفان او زل وي او که به نه، یاره افسوس چې زما بچی به چې د غرر غړېدلي مړ به که په نرمه ځمکې به کې به مړي او که دریاب کې به مړي. او پلار به هم دا چغې والې او مور به یې بار لاړه او د سر ویښته به یې ایستل او پلار به هم ژړل. د دې د علاقې نه څه خلک حج ته راغلي، دا زید ابن حارثې ولیده، شکمن شو پې، تپوس یې ترې وکړه هلکه ستاسو نوم دې وي؟ زما زید. وی ته د حارثه زوی خو نه؟ وی یم. او تا پسې مور و پلار په جړه قتل شو، په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي، ته چا سره دلته؟ نو د نبي علیه السلام نوم یې واخیست، هغه سره غلام یم. دا قافله چې واپس لاړم پلار ته یې ولاړ، مبارک شه ستاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ. کوم ځای په مکه کې د فلانکي سړي سره. پلار یې ډېر مال را واغېسته، ترې شو او پلار یې شو او بلا مال او دولت یې را واغېسته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیه والو او خپل کور ته به یې راغلو. چې راغلل د پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو، چا ورته وښوه حضور پاک ته. چې راغی نبي علیه السلام سره کېناستل، د الله رسوله نبی علیہ السلام ته راول صفتونه شروع، تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک یې، ستا نیکه عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډېر خدمت یې دا جانو کو او تاسو ډېر ښه خلک یې. په صفتونو سر شو. نبی علیہ السلام ورته مقصد هم څه لرو، څه چل زما صفتونه کوي. بې صاحب زمونږ یو بچی دی، اچا مونږ نه تختولی دی او تا سره او زید یې نوم دی، مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی. څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکوو، خو مونږ له خپل بچی راکړه. حضور پاک ورته وفرمایل بس دغه مقصد دی. وی دا خو نه خبره، پیسې جیب کې واچوئ، زه به یې ورسره غواړم، که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی بوځئ، خو ګورې که د سره ته نه نو په زور به یې نه بوځئ. مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شو. که په دې را سره فیصله کوې نو ټیک تا،
که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به نه بوځې په جړه به نه بوځې بس هغې یو بل ته وکتل خوشحاله شو لکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیه السلام زید ابن حارثه پسې ولېږل راویې غوښتل چې راغی وی زیده دا پیژنې دا څوک دی وی او د الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا تره مې دی وی دی تا پسې راغلي او تا به تلل غواړم که ته دوی سره تلل غواړئ نو زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازت دی وی نه د الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وي تره ورته وي ای زیده د غلامۍ جون خوښې جیداد دی دی هلته ځمکه دی ده زمونږ خپل مریان غلامان دي غلامي خوښې او آزاد جون نه خوښې مور در پسې جاړي دا ټول حالات یې ورته وي حضرت زید څه وایي وی کاکا بابا ما له خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان پلار را کړی زه په بل پلار څه کوم او ما له حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها غوندې مور خدای را کړی زه په بله مور څه کوم او ما له د بیبي فاطمې پشان خور خدای را کړی زه په بله خور څه کوم خوشحاله یې دلته ډېر زیات خوشحاله زما آزاد ژوند نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ د دې پیغمبر دا غېږه مې خوښه د دې بیبي خدیجې دا غېږه مې خوښه په هغه وخت کې ترې وایي وایي مونږ هغه وخت کې وایي چې زیات قمقل دی غلامي خوښه کړه وزاد ژوند یې خوښ نه کړه دی هوښیار نه دی دی قمقل دی وایي قسم دی چې وروسته بیا مونږ پوه شو وایي مونږ وایي چې زمونږ په ټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان هم نشته غلامي نه د محمد رسول الله مینه یې خوښه کړه خو چې ده دا ووایي چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبي خدیجه مې مور ده بیبي فاطمه مې خور ده نو نبی علیه السلام اعلان وکړ وی اے خلقه زما دا اعلان ووره نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی دا به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز و اوس دا منه دا جایز بس ټول قرآن ولټوه اول نه آخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشته بې د زید ابن حارثه فلما قضوا زید منها وطرا زوجناکه د بل چا نوم په نشته د یو صحابي نوم نشته په ښه طریقه د ده نوم الله په قرآن شریف کې نشته او ده سره چې کومه مینه وه الله یو ځل دی یو جهاد نه لېږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه ورته کله به دننه ته کله به بار ته کله دننه کله بار ته بی بی عایشه صدیقه ورته د الله رسوله خوب نه درځي چل څه شوی دی وی یا الله هغې پورې ما مه وجنې تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې ما مه وجنه تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې مې مه وجنه چې تر څو ما زید نه لیدلی نو چې دی راغې د هغه لښکر نه تاسو یقین وکړئ بی بی عایشه صدیقه وایي چې د نبي علیه السلام لنګ والیو او په دې اوږو یې څادر و وی څادر ترې پرېوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې واورېد نو ورپاسېد ورمنډه یې کړې او یې راوینېم او ځان ته یې راته ځان سره یې کېناو وی بچې اوس به ما له خوب را چې ته مې ولیدې اوس که مرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې